د پاکستان له عمومي ټاکنو څخه 2 شپې او 2 ورځې تیریږي، خو لا هم نهایي پایلې نه دی اعلان شوي او د ابتدایي پایلو له اعلان سره سم نواز شریف او عمران خان دواړو د بریا پیغامونه ورکړي دي. د اعلان شوو پایلو له مخې تر اوسه هیڅ ګوند نه دی توانېدلی چې په یوازې ځان د حکومت جوړولو معیار پوره کړي او باید یو بل سره ائتلاف وکړي. نواز شریف له وړاندې ائتلاف ته تیاری ښودلی، خو عمران خان وایي په یوازې ځان د حکومت جوړولو معیار پوره کړی او چا سره ائتلاف نه کوي. احتمال شته نواز شریف له PPP سره ائتلاف وکړي. لومړی وزیر به نواز شریف او ولسمشر به آصف علي زرداري وي. نور ائتلافیان به د حکومت د مهمو چوکیانو مشران وي. د پاکستان قانون پوهان وایي د مستقلو کاندیدانو په توګه د عمران خان پلویانو ته له وړاندې 2 لوی قانوني دیوالونه جوړ شوي دي. لومړی د عمران خان ګوند پاشل شوی، تر پاشل کېدو وروسته یې خپل منځي ټاکنې نه دي کړي. ګوند دا مهال بې سرنوشته دی. د پارلمان د ریزرف چوکۍ لپاره هم د عمران خان د ګوند لیست رد شوی دی. په همدې حساب ټول مستقل کاندیدان اوس د تحریک انصاف ګوند غړي نشي بلل کېدی او پر وړاندې قانوني معنی موجود دی. پخوانی سناتور افرسیاب خټک دویم قانوني خنډا بولي چې تر ټاکنو وړاندې یو قانون منظور شوی او پر اساس مستقل کاندیدان کولی شي چې تر بریالي کېدو وروسته خپل لوری بدل کړي او له نورو ګوندونو سره یوځای شي. غالب احتمال شته چې ډیر مستقل کاندیدان د نواز شریف یا بېنظیر بوټو له ګوند سره یوځای شي، ځکه د نواز شریف ګوند مخکې کېدی شي. خټک وایي د پاکستان پوځ په 2023 کال په ټاکنو کې له عمران خان سره هماغه لوبه تکراروي چې په 2013 کال کې د عمران خان له مخالفینو سره کړې وه او په نتیجه کې هغوی شاته او په عمران خان را مخکې کړی وو. د پایلو اعلان به د پاکستان سیاسي بحران نور هم ژور کړي. په ورته وخت کې امریکا د پاکستان په ټاکنو کې د لاسوهنې دعوو په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر وایي ټاکنیز تاوتریخوالی د بشري حقونو پر وضعیت لګول شوي بندیزونه، بنسټیزې خپلواکۍ او د ټاکنو په بهیر کې پر انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو بندیزونه هغه څه دي چې دوی یې غندنه کوي. امریکا داسې مهال دغه غبرګون ښودلی چې پرون د ملاکنډ په شانګله ولسوالۍ کې د تحریک انصاف ګوند پلویانو په ټاکنو کې د درغلیو پر ضد لاریون وکړ او وروسته له پولیسو سره په خو ډب کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول او 12 نور یې ټپیان شول. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د پاکستان په ټاکنو کې د عدالت د ټینګښت او عمومیت په اړه اندېښنې ډېرې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون ویلي لا هم نه پوهیږي چې په پاکستان کې ترسره شوې ټاکنې څومره عادلانه او سرتاسري وي.